د کہانی شروعات کیږي د یو بوډۍ ښځې نه چې د هغې بارب نوم وي او د هغې خاوند مړ شوي وي چې خاوند ورته دا ویلو چې زما د مرګ نه پس زما څه سامان دی هغه به یو سیند کې لو کړي چې هغې نه پس بار خپل سفر جاري کړي او بهر ډېر زیات تیز برفیله طوفان وي او دا په هغه طوفان کې روانه وي چې لږ مخکې تلو نه پس د هغې نه لاره ګډه وډه شي چې هغه د لارې چیک کولو دپاره د ګاډي نه بهر راوځي چې دې نه پس بار په خپل ګاډي کې کیني او مخکې روانه شي او هغه یو داسې ځای ته ورسي چې هلته یو ځان له کور وي او ګاډی ولاړ وي چې په هغه ګاډي کې یو تمانچه وي او دغه ګاډي نه غیر چاپیره وینه پرته وي نو دغه کور نه یو سړی راوځي چې هغه ډېر زیات ویریږي او هغه په غوسه کې بارب ته وایي چې ده دلته څه کوې دلته بارب ورته وایي چې زه به اکثر دلته خپل خاوند سره راتلمه خو دلته خوا کې یو سیند دی اوس د هغې لاره ما نه هېره شوې ده او هغه سړی بارب ته لاره وښیي نو دلته د بارب د دې وینې باره کې تپوس وکړي نو دا سړی ورته وایي چې ما د یو ځناور شکار وکړو دا د هغې وینه ده خیر هغې نه پس بارب هغه سیند طرف ته روان شي چې لږ وخت پس هغه هغې سیند ته راورسي چې دا به اکثر خپل خاوند سره هغه ځای ته راتله او بارب چې هغه ځای کې ودرېږي هغې ته هغه لمحات رایاد شي چې کوم یې خپل خاوند سره تېر کړي وو اوس بارب هلته ناست وي او هغه سامان راوباسي چې د کوم باره کې ورته خپل خاوند ویلي وو خو دې کې اچانک هغه د ډز یو اواز واوري چې هغه څنګه هغه ځای ته ورشي نو هغه وګوري چې یو جینۍ په ځمکه باندې پرته ده چې دا هغه سړي په هغه جینۍ باندې چلولې وه چې کوم نه د لارې باره کې بارب ته تپوس کړی و نو اوس بارب زر په خپل جیب کې کیني او دا هغه ځای نه روانه شي بارب خو پولیس ته هم د رنګ کولو کوشش کوو خو هلته سګنل یې نه وي او هغې ته دا پته وه چې په دې ټوله ایریا کې صرف یو کور دی او ما ته ضرور دا پته ده چې دغه سړي به دا جینۍ غوا کړې وي دې نه پس هغه د هغې کور طرف ته لاړ شي نو هغه هلته دروازه کولاوي خو ټولې دروازې بندې وي دې نه پس هغه د کړکۍ طرف ته وګورو د هغې شک صحیح و دغه سړي دغه جینۍ غوا کړې وي خو دې نه مخکې چې بارب څه وکړي دغه ځای کې دوه ګاډې راشي ودرېږي چې د دغه سړي ښځه هم راشي او موږ ته دا پته چلي چې دې سړي له خپلې ښځې د دې جینۍ اغوا کولو کار ورکړی و خو بارب د دغه جینۍ دپاره په کړکۍ یو میسج ولیکي او ورته دا ووایي چې زه به تا دلته یوازې نه پرېږدم او د هغه ځای نه لاړه شي او بهر هغه ښځه راوځي چې د هغې کلیره نوم وي هغه د بارب دستانه وویني نو هغه د بیسمنټ طرف ته وګوري نو هغه میسج هم وویني چې کوم بارب په کړکۍ باندې لیکلي و نو هغه په غوسه باندې خپل خاوند له راشي چې د هغه ډیوډ نوم وي او د دې دستانې باره کې ترې تپوس وکړي چې دلته نور څوک راغلي دي نو ډیوډ ورته وایي چې دلته یو بوډۍ ښځه راغلې وه او هغې ما نه د یو سیند باره کې تپوس کوو نو دلته کلی راپوه شي چې دغه ښځه زموږ دپاره خطره ده هغه خپل ټوپک راواخلي او خپل خاوند ته وایي چې راځه دا خطره ختمه کړو لږ وخت پس دوی هغه ځای ته راورسي چې دلته کلی راوایي چې زه به لږ مخکې ولاړ یم او هغه ډیوډ ته وایي چې ته مخکې ورشه نو ډیوډ چې څنګه مخکې ور روان شي دی کې اچانک واوره ماته شي او هغه د سیند طرف ته پریوځي او دا ټول هر څه د بارب یو چالو چې دا هر څه هغه د لرې نه ویني اوس ډیوډ ډوبېدو والا و نو دی کې کلی را د ډیوډ بچکولو دپاره رامنډه کړي نو بارب د دې موقع نه فایده واخلي او هغه واپس هغې کور ته راشي چې هغه د بیسمنټ دروازې ته راورسي چې څنګه د بیسمنټ دروازه کولو کړي نو په خپله په پوړو کې راپریوځي هغه ډېره په مشکله باندې ځان راپاسي او هغه جینۍ له راشي د خولې نه ورله ټیپ لر کړي اوس خو هغه دغه جینۍ ازاده کړي خو دغه جینۍ د دې ځای نه وښکل ډېره زیاته مشکله ده د تلو نه مخکې بار د ډېر ټول کور اور مړ کړي او د کړکۍ دروازې کولو کړي چې د دې کور کې کم ګرموالی دی ختم شي او هغه په هر څه باندې اوبه م واچي چې هر څه لامده وي چې دا دواړه د یخنۍ د لاسه مړه شي خو بارب چې څنګه بهر راوځي په هغې باندې د لرې نه ګولۍ وچلي چې دا بل چا نه بلکې کلی را چلولي وي چې دې کې بارب په لاس باندې ولګي نو بارب ډېره په مشکله باندې ځان خپل ګاډي ته راورسي خو هغه ګاډي نه سټارټېږي ولې چې د یخنۍ د لاسه د هغې انجن هم فریز شوي وي نو بارب په خپل زخم باندې واوره ولګوي چې دا سون شي چې درد راته کم وي نو هغه زر هغه ځای ته راورسي چې کوم ځای کې ډیوډ اوبو ته وغورځېدو نو هلته بارب ته د ډیوډ تمانچه میلو شي چې په هغه کې صرف یو بولټ وي بل خوا موږ ته ډیوډ او کلی راښیي چې د ډیوډ حالات ډېر زیات خراب وي ولې چې هغې اوس کور ته هم نشي تللی دا کور دومره زیات یخ شوي وي چې دلته یو عام انسان هم نشي اوسېدی او ډیوډ خو د یخنۍ د لاسه ودرېدی هم نه شو نو دلته کلی را ډیوډ ته وایي چې ته په دې ګاډي کې کښېنه او هغه ډیوډ ته دا م ووایي چې موږ به نن دا خپل میشن ضرور پوره کوو نو دلته موږ ته د کلی را د ارادې باره کې پته چلي چې هغې دا جینۍ ځکه اغوا کړې ده چې د هغې اپریشن وکړي او د جسم نه ورله نه وباسي او خپل ځان ته ولګوي د دې د وجې دې داسې ځای منتخب کړو چې دلته د انسان لرې لرې پورې پته نه لګي نو دلته کلی را دا م وایي چې زه کله د دې جینۍ د جسم نه نه وباسمه نو دا به زه یو سیند ته ورخطا کړمه چې د دې باره کې پولیس ته هم پته ونه لګي او څه ثبوت په هم پاتې نه شي دې نه بس هغه جینۍ په ګاډي کې کښېني خو دلته کلی راته دا پته ولګي چې ډیوډ سره خپله تمانچه نشته چې دې سره کلی را ډېره زیاته غوسه شي او هغه ډیوډ یو شړک ووهي خیر هغې نه پس ډیوډ لاړ شي او هغه هغه سیند ځای کې خپل سیټ اپ برابر کړي او د لرې نه هر څه دا بار په دوربین کې ګوري اوس چې بارب ته پته ولګي چې هغه کور بیخي خالي دي نو هغه زر هغه کور طرف ته راشي چې هلته هغه بیسمنټ ته راشي نو هغه وګوري چې هغه جینۍ نشته خو هلته داسې څه وسایل پراته وي چې د ټولو نه مخکې بار خپل زخم وګنډي او هغه اوس دا ترکیب جوړ کړي چې دغه جینۍ به زه بچ کومه او بارب بهر راوځي نو هغه هلته د ډیوډ ګاډي وویني خو هغه لوک وي او هغه زر سټک راواخلي او دغه ګاډي د دروازې شیشه ماته کړي چې هغه ګاډي کولو کړي او هلته هغه پولیس ته د دې هر څه باره کې ویلو کوشش کوو د دې نه مخکې هغه چې پولیس ته هر څه ووایي دغه ځای کې ډیوډ راشي او هغه د ګاډي نه راوباسي خو دې کې بارب په سټک باندې پر ډیوډ حمله وکړي او په خپې ووهي او بارب ډېره په مشکله سره پاسي او هغه د ډیوډ هغه تمانچه راوباسي او ډیوډ طرف ته ونیسي نو دلته ورته ډیوډ وایي چې ما بړ نه کې دا هر څه زه په خپله
مرزي باندې نه کوم دا ما باندې خپل خزه کوي او دا جنې موږ زکه غوا کړی دا چې دې سو پیری د خودکشي کولو کوشش کړی د خدا بچ شوی دا ولې چې دې جنې ژوندۍ اوسېدل نه غوښتل او زما خزه بیماره ده هغه ته د اینې د ترانسپلانت ضرورت دی او د دې د وجې دا هر څه زه کوم او هغه ورته دا وایي چې نور زه دا کارونه نشم کولی زما په خپل هم طبیعت ډېر زیات خراب دی او زه هسپتال ته تلل غواړم نو بار به ورته دا وایي که ته په اصل کې یو ډېر ښه انسان یې نو د هاسپټل تلو نه مخکې پولیس له لاړ شو د دې هر څه باره کې ورته ووایه نو ډیوډ هم د دې خبره ومني او دې نه پس هغه په خپل ګاډي کې کینو دا غزنه تلو والوي او هغه بار بلمسه د تمانچې ګولې ورکی چې هغه د کلیرا مقابله وکي او هغه مخکې رواني خودي کې اچانک کلیرا دغه مخ لراشي او هغه د ګاډي راکوس کې ورته دا وایي چې شرط تلو والای نو دلته ورته ډیوډ وایي چې زما طبیعت خراب دی او زه هسپتال ته ځم او ما ته د مدد ضرورت دی نو کلیرا ورته وایي چې تاسو د مدد ضرورت نو مال براغلی وي ما بس تا مدد کړو نو دلته ورته ډیوډ رښتیا وایي ورته دا وایي چې زه نور تاسو سره په دې جرم کې یو ځای نه یم او ته چې کله ډاکټر له داینه یو سن هغه پتانه سوالونه نه کوي هغه بس باره کې پولیس ته ضرور وایي بل خو موږ ته بار پخی چې هغه په خپل تمانچه کې ګولې اچي او هغه نه پس هغه خپل جیب لراشي چې هغه زرا جیب ته اور لګي چې دلته څوک لګي وګوري دې طرف ته راشي د دې د ترکیب کار مو کی چې دلته یو دوه کسان راشي او هغه بهر د گاډي نه روزي نو بار هغه ته وایي چې خدای چې تاسو راغله دلته یو خزه خاوند چې هغه یو جنې غوا کړی دا هغه سړی خو هسپتال ته لاړو خو بار به ته وایي چې خطر هغه سړی نه دا هغه خزه دا هغه باغ جنې مړ کی دلته د دوه کسانو ته دې کہانی عجیب ولګي ولې چې هغه بار سره تمانچه مو ویني نو هغه سړی بار ته وایي چې ته موږ د خپل تمانچه راکړه چې بار بل زر خپل تمانچه ورکی دینه پس دوی دا کور طرف ته ور روان شي شالته دوی وګوري د کلیرا گاډي ولاړ دی او هغه سٹارټ دی نو دوی د دالګي چې کلیرا په گاډي کې ناستر نو دا دوه کسان دا گاډي طرف ته ور روان شي خو چې څنګه هغه گاډي لورو رسی دغه په کلیرا اچانک د شاته نه ډزو کی او دا دوه مړ کی چې دا د کلیرا یو چالو دینه پس هغه د بار طرف ته را روان شي او په بار باندې ډز شروع کی نو هغه زر د گاډي هغه باکس کولو کې چې پاګه کې تمانچه وا او هغه زر را واخلي او د گاډي نه بهر روزي او په کلیرا باندې ډزو کی چې هغه په خپل باندې ولګي چې اوس کلیرا منډم نشي وهلې دینه پس هغه کور طرف ته ور روان شي چې هغه ته ګوري چې ډیوډ هم په گاډي کې ناست خو هغه مړ شوی دی خو دې کې کلیرا ځان سنبال کې واپس را پاسي او هغه ټوپک د بار طرف ته ونیسي چې بار د یو شټ طرف ته ورمنډ کی نو کلیرا په هغه شټ باندې ډز شروع کې چې ټول شټ په بار باندې را پروز او هغه به هوش شي او هغه چې په هوش کې راشي نو هغه په بیسمنت کې پرته وي چې دغه مخه تاغه جنیم ناست وي او هغه جنې وګوري چې هغه ډیره زیاته یریدلی وي او هغه جنې بار په دوی چې زمړه کېدل نه غواړم نو بار دغه جنې نه تاسو کې چې تاسو نوم دی نو دغه جنې وته چې زما لیا نوم دی دنه پس بار لیا ته د خپل نیکه باره کې قصه شروع کی او ته دا وایي چې زما نیکه په یو ډیر خطرناک برفیله طوفان کې گیر شوی چې هغه سره صف فوجان مو هغه فوجان او هارو منو مړ شو خو زما نیکه هار نه منلو مخ کې روانو او هغه دا وی کو زه یو سکند لپاره کې ناستما نو زما د بدن ګرموالي به ختم شي او هغه مخ کې روانو د دې برفیله طوفان سامنا کوله چې اخر کار هغه برفیله طوفان نه ووته او بار دغه جنې ته دام وای هغه په ورځ باندې همت نو کړو هغه ځکه ناستو هغه مړ شوی او بار وته دا وای کو زما نیکه دا سکړو نو نن مزستا مخ ته نو ما بار وته دا قصه زکو کو دا وته وای چې موږ خو سم ګیرو پته راته دا نه لګي چې موږ سره بسکیږي خو دومره حکومت شي چې د خپل بچاو د پاره جنگ حکومت شو کنه او هغه لیا ته چې تر څومره وخت نه دلته ناشته د دې نه پس هغه غړ غړ بوټان را واخلي او لیا له مورکی د غنټو مهنت نه پس هغه د بیسمنت دروازه کولیو کې خو چې څنګه بهر دوزي نو داغه مخه د کلیرا ولاړو چې کلیرا واپس راشي او دغه بیسمنت دروازه بند کی خو لږ وخت پس کلیرا په خپل راشي دا دوه د بیسمنت نه روباسي او هغه سین طرف ته راوړي او الته یو کیمپ وی چلته بار برادن نشي نو الته یو پورو اپریټینګ سیستم جوړ کړی وي او کلیرا بار لدا کار ورکې شتلیا په ټیبل باندې واچوا او داغه خپل اسونه وټړه او هغه دوران کې بار وګوري چې د کلیرا د خپل ډیره زیات وینه روانه ده نو بار کلیرا ته و چې د خپل زخم پټه وکا نو کلیرا وته وی چې زه درته سم هغه کدا پرې داول او هغه ته یو باکس وکړي چې دا کولو کده دینه مال اوزار راکا نو بار چې څنګه دغه باکس کولو کې نو هغه کې بل سنا بلکې د اپریشن سامان پروتي یعنی کلیرا او دغه لیا نو مجینه نه نوې سو والا ده او ورته دوی چې د لیا په خله باندې ټیپ لګوا هغه دا څنګه وکي دغه کلیرا په بار باندې ډزو کې ویلی او دینه پس کلیرا اپریشن شروع کولو والاوي خو د دینه مخ کې کلیرا چې اپریشن وکي دغه په بار برا پاسي د شاته نه په حمله وکي چې د دې دوه په منځ کې جنگ شروع شي خودلته په کلیرا زورور وي او بار ډیره په مشکل سره داغه مقابله کوي دغه اچانک د دوی نه یو لاټین وګرځيږي چې دا کیم باندې اور لګي دا دوه خود دغه ځای نه روزي واغه ځای کې غلیه نو مجنه ګیروي چې دغه دوران کې د کلیرا د لاسونو نه ټوپک مو ورځيږي چې دا دوه دغه ټوپک په ورمنډه کی خو کلیرا تاغه ټوپک ملو شي او دغه کلیرا نه یو ډز چې هغه ګولې د سین طرف ته لاړ شي او هغه چې راپاسي یو بل ډز په بار باندې کوي نو دلته د سره بولټس ختم شوی وي او بل خو غلیه نو مجنه چې هغه د خپل ځان د آزادولو کوشش کو خو لږ وخت پس هغه دغه ځان آزاد او دغه کیم نه بهر روزي چې هغه په کپلو باندې اور لګیدلی وي چې هغه ځان په وره کې لغړول شروع کی او هغه اور مړ کی چې دغه اچانک کلیرا په بار باندې حمله وکي خو دلته به بار بم حمله وکي او هغه کلیرا خپل ځان سره وتړي او سین طرف ته ځان ور
خطا کی چې دې سره هغه د خپل خاوند هغه کم شیزونو واغم د سین کې لو کی او دوانه کلیر او بار په سین کې ډوب شي او مړ شي او صرف یې بچ شي چې هغه د دې خطرناک ځای نه روان شي او دې سره دا کہانی ختم شو. کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.